جاپان ته تللی وم یو میاشت یې ونیوه میاشت مخکې سره د هغې نن په دنیا کې د خودکشۍ لویه ریشو په جاپان کې دا صاحب هغه ځنګل دی چې جاپانیان پکې ځان وژني او بیا دغسې پرتي دا مخلوق خدا او دا کم شرمخان وغیره دي غوښې وله دا هغه ځای دی دا هغه چوک دی چې دلته دوی خودکشي کوي چې په دریاب مطلب دا هغه پول دی چې له دې نه لاندې دانګي او خودکشي دا ډیره قیمتي خبره زمانو دا ممکناً الله الله کو رسول الله مبارک یادو او دا دین او اسلام کو او دا خپلې ګیرې او پټکې او دا الله ته په سجده پرېږدو زما په خدای قسم دا د الله فضل دی او دا د رسول الله مبارک برکت دی مونږ کې څه دي څه شی دی په مونږ څه کرتب دی په مونږ کې څه کارنامه ده په مونږ کې جاپان ته تللی وم یو میاشت یې ونیوه میاشت مخکې د دنیا هغه څه چې په مخ د ځمکه دي جاپانیانو ته میلاو دي ډوډۍ ورته ښه میلاو ده جامه ورته ښه میلاو ده پیزار ورته ښه میلاو دی چې په کور کې 15 کسه دي 15 موټرې دي هغه 6 کسه 6 موټرې دي که د کور دوی ضرورت راغی د کور په یو ټیلیفون هغه ته حکومت کور ورکوي په یو ټیلیفون که د لون او د قرضې ضرورت راغی په افسرانو ګرځېدل نشته په کمپیوټر به خپل دغه ورکي پاسات به ورته قرضه میلاویږي دا اسپتال ټوله خرجه حکومت ورکوي هر څه ورته مهیا دی امن دی ورته سکون ورته دی جګړې نشته اختلافات نشته دشمنی نشته ټوپک نشته تماچه نشته هر سهولت دی سره د هغې نن په دنیا کې د خودکشۍ لویه ریشو په جاپان کې خلک ځان وژني خودکشۍ کوي زه چې به کومې علاقې ته لاړم ما ته به خلک وایي دا هغه ځای دی چې دلته جاپانیان راځي او پړې دي اونې ته واچي مری ته یې واچي تیزندي کوي ځان وژني دا صاحب هغه ځنګل دی چې جاپانیان پکې ځان وژني او بیا دغسې پرتي دا مخلوق خدا او دا کم شرمخان وغیره دي غوښې وله دا هغه ځای دا هغه چوک دی چې دلته دوی خودکشي کوي چې په دریاب مطلب دا هغه پول دی چې له دې نه لاندې دانګي او خودکشي کوي لکه تاسو دلته خلک وایي ډېره زیاته خودکشي ده دا ولې خلک خودکشي په دې کوي چې ډوډۍ نه میلاوېږي ډوډۍ ورته میلاوېږي خلک خودکشي په دې کوي چې دې ته چای نه میلاوېږي هر څه ورته میلاوېږي سټور ته ورشي په سټور کې ورته 15 قسمه د قهوې چای د تورې چای او قسم بوتلو کې بندې ګرمې میلاوېږي او هر څه میلاوېږي پخولو ته هم ضرورت نشته پیسه نشته چې ماشوم پیدا شي ماشوم نو 4 نه چې ماشوم پیدا شي 5 لاک او 4 لاک د هغوی روپۍ د هغوی روپۍ زمونږ نه د هغوی 4-5 لاک روپۍ د هغوی روپۍ ډېره قیمته روپۍ ده او ته فوراً تنخواه مې قل میلاو شي سکول مفت دی هر څه فري دي ښه ګاډی مې په کار شو دا ګاډی 2 کاله مې استعمال کړو دا په کباړ خرڅ کړي ما له بل ګاډی په کار دی فوراً یې درکوي ستا خوښه ده چې د میاشتې څومره ته ورته ورکوې اسپتال کې د علاج وکړو علاج یې ګران دی او 30 لاک روپۍ خرچه در باندې راغله تا ته به دا نه وایي چې دونه خرچه راځي اسپتال پېښه او خرچه پېښه اخره کې به درته وایي چې ته جین شې چې په تا 10 لکه روپۍ خرچه راغله ما سره خو نشته څومره میاشت کې ورکولی شي یاره 1500 زیاتې نه شم ورکولی ولیکې څونه ورکولی شي 200 زیاتې نه شم دا به نه وایي چې دا 50 لاک روپۍ 30 لاک روپۍ خو ستا کړوسۍ او نوسۍ هم نشي خلاصولی نه 200 ورکولی شم زیات ولیکه بس دا به ستا د تنخواه نه دا 200 روپۍ ځي دا درته نه وایي چې ډېرې راکوه داره سره د هغې خودکشۍ کوي ما به هلته وې هلته بیانونه زما ډېر زیات مې دا ولې دا په دوی کې د ایمان نعمت نشته مونږ په لوږه کې خوشحاله
مونږ چې ډېر هم تنګ شو ډاکټر وایي بس ختم زه کور ته ځه بابا کور ته یو څه دی نه جوړېږي خو چې بابا الله ته یو سجده په ځمکه ولګي زړه مطمئن شي مونږ چې د خولې نه دا یو ټکي وباسو اشهد ان لا اله الا الله بس زمونږ زړه مطمئن شي او مونږ چې ډېر هم خلک تنګ کي هم وهي هم ټکوي او اوښکې ومیو او قبلې ته مخ کو مونږ وایو یا الله ای زما ربه بس زړه مطمئن شي د ایمان لوی نعمت دی په دې د خدای شکر ادا کړئ او د ایمان چې بیا کوم متعلقات دی چې موږ له خدای راکړي دي په خدای قسم کړه دی نه لوی نعمت بل وي اصل څیز پیسه دولت نه دی د زړه سکون او اطمینان دی هغه شکر الحمدلله مسلمان ته شته او که دی د اسلام نه لږ غوندې ځان وباسي نو بیا به ده ته مشکلات پریشانه